هر غړی د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه تازه او کره خبرونه وڅارئ. له امنیتي او سیاسي بدلون نیولې تر ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي مسایلو پورې موږ یې بې پرې او متوازن تر تاسو رسوو. هر غړی له کندوز رادیو څخه. سلامونه او وخت مو په خیر. په مراړم د کندوز رادیو د دې ساعت مهم او وروستۍ خبرونو ته. نن سه شنبه د 18 نیټه ده چې د 2025 کال د سپتمبر له 9 نیټې سره سمون لري. روانه خبري ګرۍ درته زه عبدالجلیل احساس وړاندې کوم. خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سترګې کیږي. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د مدني اوبو نوی شرکت پرانیستل شو. د لوړو زده کړو وزارت په څلورو کلونو کې د ماسټرۍ 10 او د دوکتورا 13 نوې برنامې پیل شوې دي. په تېره اونۍ کې د اوسپنۍ پټلۍ له لارې څه باندې 9,000 ټن انتقالات ترسره شوي دي. او ټرمپ حماس ته د اوربند منلو وروستی فرصت ورکړی دی. اوس هم بشپړ خبرونه. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د مدني اوبو نوی شرکت پرانیستل شو. د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ په مرکز کې د مدني اوبو یو نوی شرکت په 2 میلیون افغانیو په پانګونه پرانیستل شو. دغه شرکت مسؤلین وایي دا مهال د ورځې 2000 بستې معدني اوبو تولیدوي او د فعالیت په پیل سره 15 کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د دوی په وینا په راتلونکي کې به د 20 میلیون افغانیو په ارزښت د نوشابو په برخه کې هم پانګونه وکړي. د لوړو زده کړو وزارت په 4 کلونو کې د ماسټرۍ 10 او د دوکتورا 13 نوې برنامې پیل شوې دي. د لوړو زده کړو وزارت ویلي چې په تېرو 4 کلونو کې د لوړو زده کړو وزارت د پرمختګ لپاره په طبیعي او ټولنیزو علومو کې 10 د ماسټرۍ او تر 13 زیاتې د دوکتورا نوې برنامې پیل شوې دي. دغه وزارت په یو خبرپاڼه کې زیاته کړې چې په دې موده کې ګڼ اصلاحات شوي، د زده کړو کیفیت لوړ شوی او اړین معیارونه پلي شوي دي. په تېره اونۍ کې د اوسپنۍ پټلۍ له لارې څه باندې 9,000 ټن انتقالات ترسره شوي دي. د ټولګټو چارو وزارت ویلي چې تېره اونۍ د حیرتان، اقینې او تورغونډۍ اوسپنۍ پټلۍ له لارې 9,923 متره ټنه توکي لیږدول شوي دي. په یاد توکي 533 ټنه توکي صادر شوي دي. او ټرمپ حماس ته د اوربند منلو وروستی فرصت ورکړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې حماس ته یې وروستۍ خبرداری ورکړی او دې ډلې ته یې ویلي چې د اوربند تړون باید ومني. ټرمپ په خپل ټویټ کې لیکلي اسرائیلو زما شرایط منلي دي، اوس د حماس وار دی چې ویې مني. که ونه مني پایلې به یې سختې وي او دا زما وروستی خبرداری دی. نوموړي هیله ښودلې چې ټول 40 یرغمل کسان به د ډیپلوماسۍ له لارې خوشي شي. دا اوس د مهال مهم وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه. لوی الله ومن شه.